زموږ په معاشره کې سودي معاملې ورځ تر بلې زیاتېږي. ډېر کسان په سودي معاملو باندې اخته دي او دا د دې د ځان دپاره عیب هم نه بولي. وایي تجارت کوم. د تجارت مقصد د ده دا دی چې زه خالي پیسې ډېرې کړم، سرمایه ډېره کړم او د ځان دپاره باید زه ډېر جایداد ولرم، مارکیټونه ولرم، قسمه قسم ګاډیان او موټران ولرم. که په حلال باندې زه ګټم، په حلال باندې ډېروم او که په حرام ډېروم. زما مقصد خو د تجارت سره نه، زما مقصد خو د پیسو د زیاتېدو سره دی. ځکه د خلکو تجارت هم خراب کړي، تجارت هم بدنامه کړي. دغه سودي معاملې ته یو قسم بل قسم نومونه ورکوي، په حقیقت کې سود دی. او زموږ د معاشرې انسانان تحقیق نه کوي. بدبختي خو دا ده چې موږ نن د علماو سره لرې یو. که معامله زما او ستا د مزاج مطابق څه کوي، که حلال که حرام وي، که وروسته بیا مشکلات پیښ شوه، دعوې راغلې، جنجال راغلی، تاوانونه راغلی، بیا موږ علماو ته ورځو، بیا زموږ دارالفتاحات په یاد وي. دغه در مخ زموږ نه دي په یاد. او دا واورئ، دغه معامله د الله جل جلاله عذاب ته دعوت ورکوي د خدای دپاره. د دې معاملو څخه ځان راوګرځوئ. دا به یو ډېر احمق انسان دی، ډېر نادان او بیوقوفه انسان به دا چې د ده مقصد پیسې زیاتېدل وي، که آخرت خرابېږي، که جهنم ته لوېږم، زما پیسې دې زیات سي، زما سرمایه دې ډېره سي، وروسته که څوم هغه سرمایه د ده و اولادو ته پاتېږي، بس دې مقصد دا چې زه آخرت په خراب کړم په دې سرمایه. سودي معامله کول په خپل آخرت خرابول. دا انسان احمق دی. د یو څو ورځې ژوند دپاره د یو څو پیسو د زیاتېدو په خاطر باندې خطرناکې معاملې کوي. د الله جل جلاله جنګ ته اعلان دی. د الله جل جلاله د جنګ سره ځان مخامخ کوي. او دا واوره، بعض کسان خو دومره نادانه دي، هغه په دا سود کې ګټه ډېرې، پیسې ډېرې. دا الله جل جلاله قرآن کې وایي یمحق الله الربا. الله جل جلاله سود محو کوي، د دې برکت اخلي، د دې هیڅ برکت نه. دغه سودي شخص به ته ګوره په آخر کې به ډېر سخت تاوانو سره مخامخ وي او ډیوالي به یې فقر به بیا کوي. دا د الله کلام وایي، د دې نتیجه به د هغې. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه کم کس چې د سود معامله کوي او په دې کې د ځان دپاره ګټه ډېره بولي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه کس چې کم دی عاقبت به د ده تاوان وي، عاقبت به د ده دنیا ختمېدل وي او مسکنت وي. په سود سره پیسې نه زیاتېږي. رقم معاملې، پیسې په قرض واخلي، ګټه ځینې اخلي. دا اوس د ایډوانس په نامه چې کوم پیسې اخلي، په دې کې بعض د ایډوانس په نامه باندې صریح سود کوي. ایډوانس پیسې ځینې اخلي او بیا مارکیټ کې دکان ارزان ورکوي. دا تا د علماو څه پوښتنه کړې؟ په بینک کې څو رقم اکاونټونه شته چې هغه سودي اکاونټ دی، تا ته وایي چې دا سودي اکاونټ ورته ورسره کوي. بعض کسان خو د دې ځای څخه د سود معاملې دپاره ځي هندوستان ته، نور خارج مملکتو ته ځي، وایي دا د کافرانو سره، د هندوانو سره سودي معامله روان. ای د الله بنده، د خدای روی درته نیسو، د دې معاملې څخه ځان راټول که، ځان راوګرځوه. د دې دومره سخت عواقب دي. تاسو په د حدیث کې واورئ الله جل جلاله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغه کس سره چې هغه په سودي معامله باندې اخته د جنګ اعلان کوي. نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي امت ته وایي د اوو هلاکوونکي ګناهونو څخه ځان وساتئ. اوه ګناهونه داسې دي چې انسان هلاکوي، د هلاکوونکو ګناهونو څخه ځان وساتئ. د دې انجام د انسان هلاکت دی، د دنیا او آخرت هلاکت دی. په هغه اوه ګناهو کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي آکل الربا، سود خوړونکی یا سودي معاملې والا، دغه معامله چې کوم ده د دنیا او آخرت و هلاکوي او تباه کوي او بربادوي. دا په دې فضا نه پیښ، پر دې کس باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا، پر سود خوړونکي باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. او کم څوک چې د ده سره سودي معامله کوي پر هغه باندې لعنت ویلی. کم منشي چې ناستې دا سودي معامله لیکي، دا په خپل رجسټرانو کې ثبتوي، پر دې سړي باندې لعنت ویل شوی دی. کم کسان چې د دې په معامله کې شاهدان ناست پر هغه باندې د الله رسول لعنت ویلی دی.
دا کسان چې منشیان دي د دې خپل آخرت نه خرابوي د یو دې زر تنخواه لپاره معامله پوښتنه دې وکړه ته څنګه کاروبار کې څه چیز په مال کې سود را باندې کې که غیر سود که سم مال ملک سم شی په مال کې سم معامله کوي بل روایت کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي حدیث قدسی دی وای الله جل جلاله وای حدیث قدسی دې ته وای چې الفاظ د رسول الله وي او په حقیقت کې دا د الله د لوري وای الله وای پر ما باندې لازم ده چې زه به څلور بدبخت انسانان جهنم ته خامخا اچوم دا الله پر ځان لازم کړی دی الله اکبر څومره بد قسمته خلق دي څومره احمق خلق دي څومره نادانه خلق دي د لږ روپو دپاره د لږ خواهشاتو دپاره د یو څو ورځو د زندګۍ دپاره دنیا او آخرت ټول تباه او برباد کړي ولې دونه د دنیا محبین مرتضانه جوړول حب الدنیا راس کل خطیه د دنیا محبت د هرې ګناه جړ دی ځکه دا تا سود ته مجبور کړي دا د دنیا محبت چې ستا محبت داسې چې زه پیسې ډېرې کړم جایداد ډېر کړم دوکانونه او مارکیټونه ولرم زما پیسې دي په هر بینک کې پرتې د دې محبت چې ستا وزړه ته ولوېدي د پیسو د ډېرېدو ده نو نبي علیه السلام وایي د هر ګناه جړ به ستا دی بیا به په درواغو په درواغو به ډېرې په دوکو به ډېرې په فراډ به ډېرې په سودي معامله به ډېرې په رقم اعمالو به ډېرې د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې دا څلور کسان الله وایي پر ما باندې لازم دي چې دا به زه جهنم ته اچوم یو په کسانو کې یو داري مدمن الخمر چې هغه د شرابو عادي او دویم آکل الربا چې سود خوري دریم هغه کس چې د یتیمانو مال په ناحقه توګه باندې خوري د یتیمانو مال په ناحقه توګه باندې خوري دا کسان الله وایي پر ما لازم دي چې زه به دې جهنم ته اچوم بل روایت کې د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی وایي د سود کم چا چې سودي معامله وکړه دا کسان دی واورې د خدای لپاره دا بیان هغوی ته ورسوي دنیا او آخرت تباه کېږي دا د علماو مسؤلیت دی خلق به د داسې اعمالو سره ګرځي چې د دنیا او آخرت تاوان بکشي دا کسان ته ووایاست چې د خدای لپاره د پیسو د محبت په خاطر د یو څو روپو زیادتي په خاطر چې زه یو څو روپۍ زیاتې واخم په دې خاطر باندې آخرت مه خرابوم نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي وایي کم کس چې د سود معامله وکړي سودي معامله وکړي دې کس ته پر دې معامله باندې الله 83 ګناوې ورکړي 83 یوه ګناه نه چې یوه ګناه 83 یا 83 ډوله ګناوې دي 83 قسمه ګناوې په دې لیکل کېږي ادنا ګناه دا ده ادنا ګناه دا ده لکه دی چې د خپلې مور سره زنا وکړي یوه زنا څونه ګناه بیا د خپلې مور سره زنا دا پر سودي معامله کې یعنی انوري 82 ګناوې در دې لا خطرناکې در دې لا زیاتې دي ادنا ګناه د سود دا ده ادنا ګناه لکه سړی چې د خپلې مور سره علیاذ بالله زنا وکړي ای د الله بنده د غم دي دا پیسې سي د غم دي دا محبت سي چې ستا په زړه کې لوېدلی دي څومره آخرت تباه کوي څومره دي خپل ځان تباه کوي د یو څو روپو په خاطر باندې او بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو درهم یوه روپۍ په هغه وخت کې د پیسو رواج د درهم په شکل کې اوس خو زموږ ستاسو پیسې دي یوه روپۍ د سود دا که چا وخوړل او په دې خبر و چې دا سودي روپۍ دي دا په سودي معامله ما لاسته راوړي دي په دې خبر ومې دا کس ته الله جل جلاله د دومره ګناه سزا ورکړي لکه 23 کسان چې راولاړ سي په حالت اسلام کې زنا وکړي 23 کسان په حالت اسلام کې چې زنا وکړي علیاذ بالله د دې به څومره ګناه د دغه یوه روپۍ د سود چې چا وخوړل د دغه ګناه به د هغوی نه زیاته وي استغفر الله العظیم لا اله الا هو الحي القیوم ای د الله بندګانو د خدای دپاره د خپلو معاملو په باره کې د علماو سره مشورې وکړئ مه کوئ د علماو سره واټن مه اخلئ ځان تباه کوئ ځان تباه کوئ په معاملاتو کې مشوره ورسره وکړه په کاروبار کې مشوره ورسره وکړه په شرکت کې چې ته چا سره شراکت کوې کم شرکت وکم سره کم وکم په کم اندازه وکم په مزارعات او په کښتګرۍ کې مشورې وکړه دا به ستا په مال کې برکت وي زړه به دې خوشحاله وي زړه به دې پرسکونه وي او الله به هم درسره راځي
لہذا نبی علیه الصلاة والسلام د سود په اړه ډېر سخت مذمتونه بیان کړي دي. یو روایت کې خو لا دا هم راځي چې د سود ګناه د شرک د ګناه سره برابر ده. نبی علیه السلام فرمایي وایي کله چې د معراج شپه په ما باندې جهنم ولیدل سو، په جهنم کې ما بعض داسې کسان ولیدل چې د هغوی نسونه ډېر غټ سوي، دا نس یې ډېر غټ سوی او دا نس یې د مارانو خطرناک اپي مارانو او اژدها مارانو د اوسېدو ځای سرونه یې رایستلي. دا لکه په یو خونه کې چې ماران واچې، حدیث کې دا تشبیه راغلی، یا په یو سرای کې ماران واچې، دا سرای یا خونه د دې ماران ډکه سي. علما ورته دا څوک دی؟ وایي جبریل علیه الصلاة والسلام راته وایي چې دا ستا د امت هغه انسانان دي چې هغه سودي معاملې کوي، سود خوړونکي دي. لہذا سود څخه ځان وساتئ. سود په چیش کې راځي؟ د علماو څخه پوښتنه وکړئ. یو چاته دې روپۍ په قرض ورکړې، پر دې قرض باندې ګټه مه اخله. لک روپۍ در څه وغواړې، ته ورته دا لک روپۍ واخه، خو شرط دا دی چې ستا د مځکې پیداوار به بیا ما ته راوړې. بعضه کوټیان والا دا چمونه کوي، یا پیسې په قرض ورکړې، یوه میاشت بعده به 1,00,000 راکړې، یا دا لک روپۍ واخه بیا به یوه میاشت بعده د درهم په شکل کې ما ته زیات راکړې. لارې هم ورته جوړې کړي، د بینک سره سودي اکاونټونه خلاص کړي. خدای وریدي سودي معاملې کوي، اډوانس سره کم ځینې اخلي، په کم انعام اخلي، په دا اډوانس سره کمو کې داسې معاملې شته چې هغه صریح سود دی. ته د علماو څخه پوښتنه وکړه. لهذا د دې معاملو څخه ځان وګرځوئ. ته دا ستا نه اوس قبلې چې علیاذ بالله په تا پسې د دونې ګناه ولیکل سي چې هغه 3 ګناه وي، او په هغه ګناوو کې یو ګناه دا وي چې تا د مور سره زنا کړې، علیاذ بالله تا شرک کړی دی، او ستا دپاره الله جل جلاله پر ځان لازم کړی دی چې زه جهنم ته اچو. دا ته ته خوند درکوي. ولې سودي معامله کوې؟ خاص کر په خارج کې چې کوم کسان اوسېږي هلته سودي معامله ډېره اسانه ده. هغوی باید ډېر احتیاط وکړي. د هغوی لږ احتیاط ډېر زیات ثواب لري، ډېر ثواب لري. ځکه هغوی په داسې حالاتو کې دي چې هلته هر څه اسانه دي، لیکن دوی بیا هم د الله د خوف او د خشیت او د تقوا په خاطر احتیاط کوي. دا کسان ته الله جل جلاله د قیامت په ورځ د عرش در سایې لاندې ځای ورکوي. دا کسان ته د الله دپاره خپل آخرت مه خرابوي د دنیا د محبت په خاطر، د یو څو روپو دپاره، د یو څو دولت دپاره. او دا سودي معامله انسان ته چین او سکون نه ورکوي، د انسان چین او سکون له منځه وړي. څونه انسانان په دې اخته دي. الله دې موږ ته هدایت وکړي.